السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو نور څه کولی شو، خو دغه ویډیوګان کولی شو، چغې وهلی شو، نارې وهلی شو، څو خبرې کولی شو، نور هېڅ هم نشو کولی. زمونږ نارې، زمونږ چغې، زمونږ فریاد دا نه بالا حکامو ته رسي، نه په قوم اثر کوي، نه په چا اثر کوي، هېڅ اثر نه لري، هېڅ زور نه لري. خو شاعر وایي دا دروغ دی که چا وایي چې امنیت دی، دا دروغ دی که چا وایي چې امنیت دی، دا د جبر د قتلونو ریاست دی. او چې سوچ وکړم فکر وکړم په دې پوه شم، چې سوچ وکړم فکر وکړم په دې پوه شم، فرعون نشته خو هر کار د فرعونیت دی. قدرمنو نن سبا ښکلی زلمی، ښکلي ګلالۍ بچوړی چې هغه د مینې په تور کې شهیدان کړی شو، په سوشل میډیا باندې بار بار دا خبر هم چلیږي، دا ویډیوګان هم خپرېږي چې بلکې ومې لیدل هم چې د هغو قبر چې دی نو هغه هم یو ځای جوړ کړ او په هغې کې یو ځای ښخ کړل. دا د جاهلیت د ظلم انتها ده په دې وطن باندې. رب ذوالجلال فرمایي چې من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، او چا چې د مؤمن مسلمان قتل وکړو په قصد سره، په جزاؤه د هغه جزا چې د جهنم خالدا فیها، جهنم د همیشه دپاره. په دې کې خو شک نشته چې دغه مؤمن مسلمانانو نبي علیه السلام وایي چې تاسو په دریو څیزونو کې تاخیر مه کوئ. په هغې کې یو دا دی چې کله هلک ته او جنۍ ته د خپلې خوښې واده میلاو شي، نو دوی د یو بل سره رضایي، تاسو د دوی زر تر زره نکاح تړئ. نو زه دغې خلکو ته یم چې آیا نعوذ بالله منها، الله دې معافي وکړي، د معافۍ قابلان موږ نه یو. موږ حدیث شاته غورځولی، موږ د نبي علیه السلام حدیث مبارک شاته غورځولي چې دغې معصومانو د یو بل سره مینه کوله، نکاح به ورله تړلی و، چې په قبرونو کې یو ځای ښخوئ، یو ځای به ورله ژوند جوړ کړی و، چې اوس پې جاړئ، دا جړاګانې به یې خپلې په خندا بدلې کړې وې. نور هېڅ هم نه شو ویلی، خو الله دې راته هدایت نصیب کړي. خو الله تعالی هدایت چاته هم وچ پوچ نه نصیب کوي تر څو چې طلب نه یې کړی. د عربۍ محاوره ده مشهوره چې من طلب فقط وجده، چې د څه شي طلب کې هغه به درته میلاویږي. نو دغه دوه ماشومان ګلالي لرو، تاسو قتل کړل، هغه قتل کړی شول، هغه شهیدان کړی شول. بلکې نور د خدای خاطر وکئ، د الله نه ویرېږئ، دا قتلونه پرېږدئ، دا ظلم، دا فرعونیت پرېږدئ. چې بیا یې په قبرونو کې یو ځای ښخوئ، نو دا انسانان، دا ګلالي زلمي، دا بچوړي یو بل سره ژوند کولو ته پرېږدئ، خوشحالۍ کولو ته یې پرېږدئ. که نه خدای پاک ته به جوابدي یئ، او د خدای د ګریف نه به چېرته کې هم خلاص نه شئ. د ځان خیال ساتئ. په لوی الله مو سپارم. سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.